مخکې له دې چې موهن له ملک صاحب څخه پیسې واخلي قرض یې ورنه کړو او موهن ناهیلی را روان شو د خپل کور په طرف باندې. خو هغه ناپوهه او پوه نه و چې زما قسمت به خلاص شي او زه به ډېرې پیسې او ډېر شتمن شم. هغه په لاره کې را روان و، ګوري چې یو مرغۍ یې ولیدله. ای کوچنۍ مرغۍ، دا کوم ښکاري ظالم ته ویشتې او ته یې داسې راخطا کړې. در سره کومک وکړم، خو زما په وست کې هم دومره څه دي چې زه تا ته دانه درکړم او ته له ما سره د یو څو ورځو دپاره واوسېږي او زه تا ته خوراک څښاک درکړم تر څو ته ښه شې بیا والوځې. نو زه تا سره همدومره کومک کولی شم، کاش نور مې هم کولی شوی. زه یو بېوسه یم، بېوسه زمیندار یم، ټوله ورځ په پټیو کې ستړی یم، ګرځم راګرځم کار کوم. دې وخت کې موهن ته مرغۍ یوه وړه کڅوړه ورکړه چې هغه سره ګوري یو څه رڼایي رامنځته شوه. د دې وروسته ګوري چې له مرغۍ څخه یو بل شی یا یوه داسې الوتونکې ښځه جوړېږي. هغه هم حیرانه وي. هغه ورته وایي په تا زما ډېر زړه وځېرېده، زه به له تا سره مرسته وکړم، ته یو ډېر بېچاره او غریب انسان یې موهن، زه له تا سره مرسته کوم. زه خو وډار شولم، ته څنګه دومره زر لویه شولې او دومره لوی شی درنه جوړ شو؟ زه در سره یو شی در کوم، دا در سره ویسه، دا زما واخله، دا زما لخوا تا سره مرسته ده. د کور هر څه دې پې کېږي، ستا مور هم ډاکټر ته پې ویسه، نورو خلکو ته دې ضرورت نه پېښېږي او دغه بکسته کې هر څه شته دی، ته هېڅ فکر مه کوه، زه در سره همدومره کومک کوم. لاړم. موهن ته چې دا جادوګرې یوه بسته ورکړه چې په هغه کې ډېر شیان شتون لرلو، ډېرې پیسې وه پکې. خو موهن سره بیا هم تشویش و، فکر ورسره چې په دې کې به څه شي او په دې به زه څه وکړم، او دا یې ډېر زیات په تشویش او فکر کې و. ځان سره یې رقم سوچونه ووهل. بسته خو یې راکړه، په دې کې به څه وي؟ زه به لاړ شم کور ته، له خپلې ښځې او مور ته به ووایم چې په دغه کې یو څه اندازه شته، په کافي اندازه پیسې دي پکې، خو که چېرته یې هغوی له ما سره ومني. ما ته خو ملک صاحب پیسې رانه کړلې، اوس څه وکړم؟ څه به کېږي؟ حیران یم. هو لاړ به شم، شاید ویې مني راسره، زه به لاړ شم، او فکر مې همدا ده. موهن حرکت وکړو، کور ته روان شو. په لاره کې به یې شاته ځان پسې ډېر ځلې وکتل چې څه کېږي، هسې نه چې دی تېروتلی نه وي یا هسې فکر سوچ ورلوېدلی. دی شاته ګوري او روان دی، همداسې کور ته روان دی. کله چې کور ته ورسېږي نو کور کې غږ وکړي، مورې زه راغلم، له ځان سره مې هر څه راوړه، تاسو تیار شئ تر څو مو ډاکټر ته بوځم، او پیسې مې هم راواخیستې، خو له ملک نه ما سره یو بل چا مرسته او کومک وکړه. تا سره خو پیسې نه وې چې ملک در نه کړې، نو له کومه دې کړې؟ ښځې ته یې په غم کې مه اوسېږه، خو پیسې یې ترلاسه مې کړي. هلئ ځان تیاروئ چې بیرون موټر راځي او لاړ شو، ډاکټر ته لاړ شو، تیار شئ. زویه دا پیسې دې له کومه کړې، ولې موږ ته حال نه وایې؟ دا څنګه پیسې وي؟ مورې پیسې دي، بس پیدا مې کړلې، ترلاسه مې کړې، تاسې ته یې څه ووایم اوس؟ پیسې وي، پیدا مې کړي، ترلاسه مې کړي او دا ډاکټر ته بیایم. نو زر کوئ، نورو خبرو ته ضرورت نشته دی چې نورې خبرې سره وکړو. خبرې بې ځایه مه اوږدوئ، وخت خلاصېږي، ناوخته کېږي، زر کوئ. د موهن له ښځې سره ډېر زیات تشویش و، خو یوه خبره یې هم نه منله. اخر څه یې کړی وای موهن، خو دا ډېر زیات تنګ شو، مجبور و چې دې ته حال ووایي، خو بیا یې هم ځان کلک نیولی و تر څو دې ته حال ونه وایي. ډېرې سوال زرې پوښتنې یې ځینې وکړې، خو بیا یې هم حال ونه ویل. آیا موهن به دا پیسې له کومه کړي وي، له کومه ځای به یې راوړې وي، چا به ورکړې وي؟ خو دا ورته ټوله کیسه وکړله، او وروسته هغوی هېڅ اطمینان نه راتلو او یوه خبره یې هم نه ورسره منله. موهن ډېرې کیسې ورته ویلې، ډېرې ورته وویل. مور به یې یوه خبره کوله او ښځې به یې بله. ډېرې خبرو وروسته بیا هم دی مطمئن نه شول او نه یې خبره ومنله. نو اوس به څه وکړي؟ موهن به څه وکړي؟